سویس چې د خپلو پاکو جهیلونو او د کبانو نیولو د غني دود له مخې پیژندل کیږي، اوس د کبانو د کمښت له یو جدي ګواښ سره مخ دی. د ځایي کب نیونکو په خبره په وروستیو کلونو کې د دوی په ښکارونو کې ستر کمښت راغلی دی، چې له امله یې اوس په سویس کې د مصرف وړ کبانو شاوخوا 90% وارداتي دي. دغه بدلون د چاپیریالي بدلونونو نښې ښیي چې د سویس د کبانو په صنعت باندې اغیز کوي او د ځایي کب نیونکو ستونزې هر کال زیاتیږي. فرانسوا لیاني چې د کب نیونې 10 کلنه تجربه لري وایي چې 2024 کال د کبانو نیولو لپاره تر ټولو خراب کال و چې تر ټولو لږ کبان پکې نیول شوي دي. ما په تیرو 10 کلونو کې هیڅ کله داسې څه نه دي لیدلي. هو 2024 کال د تیرو 10 کلونو تر ټولو خراب کال و. د سویس د کبانو فدراسیون یو غړی ماکسیم پریود یولو وایي ډېر لاملونه شته، خو یو له تر ټولو مهم یې د نړۍ تودوخه ده چې دا تر ټولو لویه ستونزه ده. نوموړي دغه راز وویل چې په 2012 2013 او 2014 کلونو کې یو مسلکي کب نیونکي کولی شو چې هر کال شاوخوا 1000 ټنه کبان ونیسي، خو نن سبا دغه شمیر شاوخوا 100 ټنو ته کم شوی دی. د سویس د بومي کبانو ډولونه لکه پیرچ، ګرایلینګ او د الپین چار چې د یخو اوبو سره سمون لري په ځانګړې توګه اغیزمن شوي دي. بلخوا د سویس د چاپیریال ساتنې چارواکو ویلي چې اوس مهال د دې هیواد 58 سلنه د بومي کبانو ډولونه د بې خطري کېدو په حال کې دي.